په کیسه کې په پیل کې مونږ ته یو سړی ښودل کیږي چې نوم یې موريس دی. موريس همیشه بانکونه لوټل او تښتېده. نو دې ځل هغه داسې زندان ته وړل کیږي چې له هغه نه وتل تقریبا ناممکن وو. د دې زندان امنیت ډیر ټینګ وو او که څوک حتی وتلی شو هم د ازادي یا تښتېدو په صورت کې به یې ژوند ته جدي خطر پیښوي. ځکه چې دا زندان په یو ټاپو کې جوړ شوی وو چې چاپیره یې یوازې اوبه وي. کله چې موريس زندان ته داخل شو نو د هغه ټول بدن وکتل شو او یونیفارم ورته ورکړل شو. دلته ټول شیان ډیر ډیسپلین شوي وي او بندیان د خپل خوښې سره سم حرکت هم نشو کولی. ټول بندیان د سهار د زنګ غزیدو سره راپورته کېدل، یونیفارم یې اغوسته او بهر به راوتل. په قطار کې درېدل او خپل ناشته یې ترلاسه کول. په زندان کې یو سړی نومې ماډرن موريس ته وویل، ستاسو خوش آمدید د الکټرس ته. په اصل کې د دې زندان نوم هم الکټرس وو. د خوړو په میز کې یو سړی نومې لیتماس له موريس نه خواړه وغوښتل او موريس یې خپل خواړه ورکړل. خو همغه وخت موريس لاندې میز ته وکتل او ولیدل چې لیتماس پټه یو موږک ساتي چې هر ورځ ورته خواړه ورکوي. څو شېبې وروسته وارډن موريس ته بلنه ورکړه او ورته وویل، ما ستا ډېرې کیسې اورېدلې دي. ته هر زندان مات کړی او تښتېدلی یې، خو دلته نشې وتلی. د دې زندان څومره ټینګه امنیت چې ته وینې، که څه هم وتښتې، چاپیره به یوازې اوبه وي او نه څه بل شته. په همدې حال کې موريس پټه یوه نیل کټر چور کړ. هغه وارډن ته داسې ښکاره شو لکه ډیر معصوم وي او هیڅ کله د تښتېدو فکر نه کوي چې وارډن یې فکر هم نه کړ. موريس خپل نیل کټر په بایبل کې پټ کړ او پلان یې دا و چې د دې وسیلې په مرسته په زندان کې سوراخ جوړ کړي او وتښتي. د سحر په وخت کې کله چې ټول بندیان لامبو وهل، یو بندي نومې ولف بیا هم موريس ته زور ورکول پیل کړل. موريس لومړی ورسره نرم چلند وکړ، خو وروسته یې د هغه اصلیت ښکاره کړ او په سختي یې ووهل. په دې سره ولف خپله د سرکشي توان له لاسه ورکړ. ټول بندیان اوس د موريس څخه ډارېدل، ځکه مخکې ټول یوازې د ولف نه وېرېدل. موريس ته په زندان کې د کتابتون کار ورکړل شو، چیرې چې د هغه ملاقات د یوې 40 کلنې بندي انګلیش سره وشو چې د تیرو 20 کالو راهیسې په زندان کې وو. وروسته یې د رنګ جوړونې شوق لرونکي بندي سره ولیدل چې په خپل کمیس یې ګل انځور کړی وو. موريس وپوښتل، ستاسو کمیس کې ولې ګل دی؟ هغه بندي وویل، دا ګل زما د خوشحالۍ نشان دی چې زما په زړه کې دی. موريس انګلیش ته لاړ او پوښتنه یې وکړه، آیا موږ د دې زندان څخه وتلی شو؟ انګلیش وخندل او ورته وویل، دا زندان نه دی، دا قبر دی. که دلته د دې ټینګ امنیت، کیمرې او رینجران تیر کړو نو هم به په سړو اوبو کې ستا مرګ وي. غوره دا ده چې دلته ژوند وکړئ. وروسته موريس ته د کارپنټر ورکشاپ کار ورکړل شو چې هر ساعت ته به 15 سنټ ورکړل شول. موريس فکر کول چې دلته به هغه څه پیدا کړي چې د تښتېدو کې مرسته وکړي. موريس د باور وړ بندیان وپیژندل او د لیتماس سره د تښتېدو لارې چارې خبرې وکړې. لیتماس وویل، هر کوټه هوایی وینټ لري چې له هغه لارې چت ته رسیدلی شي او بیا له زندان څخه آسانه وتلی شي. خو په دې منځ کې ولف بیا حمله وکړه، خو موريس هغه به په ځیرکتیا سره له منځه یووړ. د دې پایله دا شوه چې دواړه بندیان د ټارچر سیل ته واستول شو چې څو اونۍ په سختو شکنجو تیر شوي. وروسته موريس د خپل پلان لپاره چمتووالی پیل کړه. د نیل کټر، چمچ او مچس په مرسته یې د هوا وینډ کې سوراخ جوړ کړ او د ډمي سر او دیوال په جوړولو سره د وارډن شک لرې کړ. د شپې په تیارو کې موريس وینډ ته لاړ او له چت څخه د وتلو لاره پرانیستله. موريس، چارلی او جان د ګریلز مخې ته ورسېدل چې دا یې د چینساو په مرسته مات کړل. د رینکوټونو څخه یې د بوټ جوړولو لپاره کار واخیستو. د سختو هڅو سره یې بوټ چمته کړ او د ټاپو څخه وتښتېدل. صبح چې شوه، ګاردان د چک کولو لپاره راغلل، خو موريس لا د مخه وتښتېدلی و. د دې زندان ټول سیستم ګډوډ شو،
د وارډن ټول باورونه مات شوي او د الکټریز زندان یې وتړل. ځکه چې معلومه شوه چې حتی ټینګ امنیت هم د موریس د عقل او زیرکتیا مخه نه نیولی شي.